همین حالا می توانید سابسکرایب کنید و از ویدیوهای جدید ما با خبر شوید. در هر څه کې د مجلس ټولو ګډونوالو ته سلامونه وړاندې کوم. وعلیکم السلام. او ډېر خوښ یم موږ تاسو دلته سره ناست او د روسیې د حکومت څخه دا مننه کوم چې موږ ته دا زمینه د ناستې او د مجلس برابره کړې ده. اسلامي امارت واقعي د سولې ترجمان دی او په دې فکر کې دی چې اول باید د سولې معنی څخه د منځه لاړه شي. هغه دا چې د افغانستان اشغال پای ته ورسېږي. د روسیې او افغانستان د سل کلونو اړیکو په اړه به متکي صاحب محترم د اسلامي امارت موقف تاسو ته وړاندې کړي. ډېره مننه. شکریه. ممنون از اینکه ویدیو رو دنبال کردید. لطفاً نظرات و پیشنهادات خود را برای ما کامنت بگذارید. همین حالا می توانید سابسکرایب کنید و از ویدیوهای جدید ما با خبر شوید.